د کابل کینګ ټول لیدونکو ته سلام. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به اوسېږئ. پس د ډېره وخت یو ځل بیا داسې یوه ښایسته ویډیو چې د سفر ویډیو ده البته. موزي ته راغلی یم، ځای خو ډېر لرې ده او زه خپله مسافر یم او په مسافرۍ کې یم، نو تاسو هم ما سره پاتې شئ. درته ښکاره به کړم چې کوم ځای کې یم، دا کوم ځای ده. ډېري دوستان چې دغه اول تصویر ګوري وایي به چې والله دا مې لیدلی ده، چېرته اشنا راته ښکاري. هغه اصلي ځای زه تاسو ته نه ښیم تر هغو پورې چې تر څو زه خپله ورته رسېږم. نو زه خپله ورته روان یم، دغه ده. نو رش ډېر زیات ده او زه هم دې ځي ته راغلم چې هلته رش نه وي. تر هغو پورې درته ښیم نه، تر څو چې زه خپل هغه اصلي هدف ځي ته رسېږم. که مې درته وښوده بیا به تاسې وایئ چې زه دا ځای خو موږ لیدلی ده، دا ځای نه ګورم چې ویې نه ګورم ښه ده. نو هغه ځینې کسان چې دا ځایونه یې لیدلي نه دي، دې خواته راغلي نه دي، بیا به تلوسه به وي، فکر کې به وي چې کاشکې مې دا ځای یو ځل لیدلی وای او یو ځل ورته راغلی وای. نو لیدونکو لږ به درته ښکاره کړم دغه کونج بس دومره زیات نه ده، دې نه زیات درته نه ښکاره کوم، نور بیا وروسته درته ښکاره کومه، ځکه زه خپله تر اوسه پورې روان یم. ورځم غواړم چې هغه ځای کوم ځای ته چې زه ځم هغه ځای ته ورسم. نو خدای دې وکړي چې تاسو به هم روغ جوړ اوسېږئ او هغه دوستان هغه ملګري چې د افغانستان نه بهر دي زما په څېر باندې مسافر دي، الله پاک دې هغوی ته هم د زړه صبر ورکړي. خیر د مسافري سخته خواري ده، څوک به ځي څوک به راځي نه، دغسې ټپه نه ده. البته ما له ځانه وویلې ما چې تاسې خوشحاله شئ. نو خبره د خبرو جوړېږي او بله خبره به دا وکړم چې زموږ ډېري دوستان وایي چې مسافري اسانه ده او مسافري داسې ده او مسافري هغسې ده. مسافري اسانه نه ده، مسافري ډېره سخته ده، خو د ځینو کسانو دپاره بیا اسانه هم ده. ځکه ورته اسانه ده چې هغه له کور نه بیرون خوشحاله دي. هغه وایي چې له کور نه بیرون یم دا ښه ده، په کور کې نه یم، ځکه کور کې به کار راباندې کوي. یا ځینې خلک دي چې هغه د ښځو نه یېرېږي، نو بیا بیرون خوشحاله وي، له کور نه بهر خوشحاله وي، وایي چې یاره له کور نه بهر یم دا به ښه وي تر ټولو. نو ملګرو د بیروبار ځي ته یا زمونږ د ننګرهاریانو خبره د رش ځي ته اوس ورځمه، چې په کوم ځای کې رش ده، کوم ځای کې ډېر بیروبار ده. نو هغه ځي ته ورځمه، تاسې هم ما سره راځئ، همداسې کله کله دغه ویډیو ګورئ. خو یوه خبره بله درته وکړم چې ښایسته ښایسته خلک هم دلته ډېر راغلي دي، ښایسته ښایسته مخلوق شته. ویډیو وګورئ، ښایسته ښایسته به پکې وګورئ. مقصد زړه کې مو څه ونه ګرځي. نو ښایسته خو د هر چا خوښېږي، هر څوک غواړي چې یو ښایسته څوک وګوري، که هغه هلک وي که جلۍ وي که سړی وي که ښځه وي. نو ښایسته خو به موږ وګورو. تاسې هم راسره ګورئ، ویډیو کې راسره پاتې شئ تر پایه پورې چې څه به ګورو، زه به څه ګورم او تاسې به ما سره څه ګورئ. راورسېدو، تر دې ځای خو راورسېدو. نو د دې ځینې خواته م الله مهربانه ده چې کومو چېرته به رسېږو، چېرته به ځو، د خیره سره تاسو ته به دغه ویډیو ښکاره کوم چې زه کوم ځای ته راغلی یم او په کوم ځای کې یم. نو ملتیا راسره کوئ، یوازې مې پرې نه دی. ناځوانانو تاسې کله ناکله بس دا ویډیو په نیمه کې پرېږدئ، بیا یې نه ګورئ. د موږ دپاره یې مه ګورئ، د ځان دپاره یې وګورئ. ښایسته ښایسته ځایونه وګورئ، ښکلي ښکلي ځایونه وګورئ چې دا کوم ځای ده، څه دي څه نه دي. فقط تاسو موږ سره ملتیا کوئ، تر پایه ویډیو وګورئ. زه به درته ښایسته ښایسته ځایونه ښکاره کوم، ښایسته ښایسته علاقې به درته ښکاره کوم، خو چې تاسو زما ملتیا وکړئ. که تاسو زه یوازې پرېښودم بس بیا زه هم درته شی نه ښکاره کوم، ویډیو درته نه ښکاره کوم، کسان در باندې نه ګورم. نو راځئ همداسې ما سره راځئ، ګورو چې څنګه چل ده. واه واه واه، دې خواته به نه ورځو، دې خواته به لاړ شو چې دې خواته دغه دې طرف کې څال ده. د دې لاندې نه به شروع کړو، داسې به راځمه. واه 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 واه، ماشاءالله 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 ماشاءالله. ډېری ملګري به اوس پوه خو به یې دومره پوه شوي دي چې دا کوم ځای ده.
که لږ نه کم و توم خو به فکر ته راغلي چې دا پلانکی ځای ده خو ډېرې هغه ملګري چې دې خوا ته راغلي نه دي هغه نه پوهېږي چې دا کوم ځای ده خو یوه خبره ده هغه کسان چې پوه دي هغه خو پوه دي چې پوه دي هغه کسان چې پوه نه دي هغه به وروسته پوه شي چې سال ده راوختو پورته سیټ ته اوه 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 څنګه یو بل ملګری راسره ده دی ګونګی دی زه وایم چې ګونګی که داسې خبرې ونه کړي که خبرې وکړې یا تاسې ټول ورته په غوسه یې زه وایم چې خبرې ونه کړي که ده همداسې بېخبره که ده څه د نظر لنډېواله نه چې بېخبره ښه یې که نه خبرې مه کوه خوله به نه خوځوې کني خوله به دې اوس نه یې ګوره واله لکه چې دا ملګري پوه شو چې دا کوم ځای ده دا ملګري لږ لږ شکي شو چې دا کوم ځای ده دا ښایسته ځای کوم ځای ده غرونه یې هم شنه دي البته خیر اوس دونه ژمی ده دونه هغه هم نشته دغه شنه ځایونه هم نشته خو خبره چې ده خبره دا ده چې اوس هم هوا یې ښایسته ده فضا یې ښایسته ده نو تشویش مه کوئ خیر ده زه در سره یم ښایسته ښایسته ځایونه ده نور ته هم بوځم تر دې ښایسته ځایونو ته ملګرو لږ څه چې ډېر به تاسو معلومات شوي چې دا کوم ځای ده دا ښایسته ځای کوم ځای ده او دا کومه سیمه ده نو خیر درته وایم خو په مرور د زمان سره نه په مرور د دقیقو ثانیو سره درته وایم چې دا کوم ځای ده خو تاسې ډېر تشویش مه کوئ ځکه چې ښایسته مخلوق وګورئ څه له تشویش کوئ یارانو هېڅ خبره هم نشته راځئ چې وګورو چې دلته څومره نام خدا نن بیروبار یا رش ده البته چې نن دلته رخصتي هم نه ده خو خیر دا خلک غیر د رخصتي هم دونه ډېر راغلي دي چې بیخي البته هغې جوړ کړی ده هرې خوا ته چې ګورې یو کس نیم کس ولاړ ده بس عکس اخلي هرې خوا ته چې ګورې کس ولاړ ده عکس غواړي دا سره ګلان دي چې خوښېږي یو بل ته د مینې اظهار کېږي یاره خو زاړه دې په موږ هم ورحمېږي نو دا خو روانه دې خوا ته خدای دې خیر کړي موږ ته خو به نه راوړي ګل नहीं लेनी है मैं तो किसी से प्यार भी नहीं करती कि ये फ्लावर उसको देना नहीं लेगी नहीं लेगी क्या करनी है इस फ्लावर पे क्या करनी है हमको हाँ नहीं इस फ्लावर पे क्या करनी है हमें किसको वो मेरे को मारती है जो उसको देना है मेरे को मारती है वो बोलते वो तो मेरा न मेरी पत्नी है न मेरी वाइफ है ना वो सच बताना तो मेरे से मारती हो नहीं हाँ मारती है वो कह रहा है कि मेरे को उर्दू बोलना नहीं आता मेरे को सिर्फ वो तो नहीं लेनी है बेंजी नहीं लेनी है लो ना भाई क्या करनी है इस फ्लावर पे क्या करनी है हाँ गुलनो لیدونکو تاسو دې جنې خبرې ورته دا ګل واغله جنې ته یې ورکړه نو ته موږ څه وکړو داسې نه وي چې موږ ډبې پې ماغلې ښه خبره به لنډه درته وکړم چې موقعیت ته راغلم ښایسته موقعیت ده درته ووایم چې دا کوم ځای ده که درته ونه وایم اوس ملګري خو وایي چې موږ پوهېږو که وایه که نه وایه ضرور نه ده خو هغه ملګري چې نه پوهېږي دې ته وایي فیصل جومات فیصل مسجد نو دا یو د پاکستان د تاریخي ځایونو څخه ده چې ډېر مشهور ده او ډېر دې ځای ته چې راځي دغه سیلبینان راځي دلته ډېر راځي قدرمنو لیدونکو لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته یادونه وکړه
فیصل جومات یو دغو جوماتونو څخه ده چې دا د پاکستان تر ټولو مشهور ځای ده او دلته ډېر خلک هغه دپاره راځي. یعنې دلته هغه کوم کسان چې میلو ته راځي یا مثلا چکر ته راځي نو حتما یو ځل دلته راځي، یو ځل د دې خوا لیدنه کوي. نو ډېري کسان چې دلته راځي هغوی خپل هغه ویډیوګانې هم جوړوي، مثلا د یوټیوب لپاره ویډیوګانې جوړوي. نو په رښتیا هم ډېر تاریخي ځای ده او نه پوهېږم چې د دې تاریخي قدامت به څومره وي، یعنې دا به څومره وخت د دې وتلی. د دې معلومات به چېرته پیدا کوم حتما او تاسو ته به یې وایم. خو زما په نظر باندې چې کلونه یې ډېر وتلي دي، دې وخت یې ډېر وتلی دی، یعنې ډېر تاریخي قدامت لري او د ډېر وخت کېږي چې دا ستا دا ځای او دلته هغه لري، دغه تاریخي قدامت لري. زمونږ د کرزي صاحب خبره زمونږ خارجي همکاران هم راغله ګرځي را ګرځي، لکه مثلا دغه ټول خارجي همکاران درته ښیم، سودانیان او افریقایان دغه فیصل مسجد. یعنې دا وګورئ تاسې څومره ښکلی جوړ شوی ده، که دا وګورئ تاسو چې د دې ښکلا څومره زیاته ده، څومره ښه یې هغه جوړ کړی ده په ترتیب و هغه. لکه مثلا تاسې د ځمکې تیږې وګورئ څومره ښایسته جوړې شوي دي، همداسې هر څه ښکلي ښایسته جوړ شوي دي. یو خو دغه پاکستان هوا په اوړي کې ډېره زیاته ګرمه وي، لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري. یعنې د دې دغه یو لکه کوم هغه د اوبو یا هغه سرطکن یا ایسي همدغسې شیان چې دي مثلا دوی ورته لکه دلته په پاکستان کې ورته کولر وایي که نه. نو تاسو وګورئ دا یې څومره غټ غټ لګولي که نه چې مازیت یخ کې تر مملکت سعودي عرب کی طرف سے تحفه. ښکلا یې دومره زیاته ده. زموږ افغانستان کې د دې نه زیاته ښکلا ده، یعنې دومره ښکلا ده چې تر دې زیاته ډېره ښکلا ده. خو څه وکړو چې امن پکې ده، بس الله دې نور امن هم پکې راولي. موږ به خوشحاله شو چې داسې امن پکې او امن پکې راشي نور هم، نو دا به سخت خوند وکړي. الله پاک دې په ټولو افغانانو باندې ورحمېږي چې تل هم دغسې امن پکې، سوله پکې او فقر ورک شي. فقر موږ غرق کړي، فقر یو، فقر تباه کړي، غریبۍ تباه کړي. افغانستان خلک چې په ډوډۍ باندې په خېټه باندې ماړېږي، بس ورته امن امن ده، ځکه چې ډوډۍ نه پیسې نه نو بس بیا به غله غله کومه شي. دغه جنګ خپله را پیدا کېږي، غلا خپله را پیدا کېږي، هر څه خپله را پیدا کېږي چې پیسې بس نو بیا یو شی هم نشته، نه جنګ شته، نه دعوې شته، نه کوم بل څه. یا ملګری چې د سر روان یو ملګری دی ګونګی، داسې ملګري لري خدای هدایت دې نه کړي. هلکه یوه نیمه خبره خو کوه، که نور شی نه یوه نیمه ټوکه خو کوه، خانده خو لږ لږ ظالمه ناشنا مخلوقه، نه یوه ټوکه کوې نه یوه خندا کوې، یو شی هم نه کوې. بې ټوکې بې خندا مخلوق.
څه اسباب ملګری رانه ورک نیسي څه سویوانډي والا راځه که نه چې زه به تا چېرته لټومه یا خو ته له ما بدتره په اردو هم نه پوهېږې دونه زه خو ښه د لږ خاورې په ایرو ګډومه ته خو په غم ولاکه پوهېږې گزاره کوه که نه یار نام خدا نام خدا نام خدا فیصل مسجد یوه خبره درته وکړم دلته له سپینو نه تور ډېر دي سپین دوره ونه ګورې لکه تور دي وګورې بیا په خاصه توګه دغه ماونس جنس والا پکې تور ډېر دي سپین پکې کم دي الله دې موږ ته هدایت دې نیک وکړي سره له نورو الله دې په موږ باندې ورحمېږي वाह 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 क्या बात है जी क्या बात है क्या बात है قومای ازمان پیدا شد قومای ازمان درکش موشه نتیجه در زمین کم قومیان دی هزاره قومیان دی و چینی قومیان دی خب مثلا ما هزاره قومیان کاری وطنداران دی وطنداران ښه ملګرو راځئ 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 نو بس الله دې په موږ او تاسو باندې ورحمېږي نو تر دې ځایه خو مې ښکلې ښکلې ویډیوګانې در باندې ولیدلې ښکلې ښکلې ځایونه مې در باندې ولیدل الله مهربانه ده چې نور مې ښایسته ښایسته مخلوق در باندې وګورم ښایسته ښایسته صحنې در باندې وګورم دا ګروپونه وګوره څونه ښایسته ښایسته دي همداسې دا نور مخلوق ته تاسې څونه چې ګورئ دغونه ښایسته خلک در باندې لیدلی شم راځئ راځئ انسې راځئ ملګری مې اشاره ده ما ته وایي ما ته عکسونه واخله ستا خپل موبایل کې ولې عکسونه نه اخلي غار کې نشي تا ته څنګه عکسونه واخلم موږ خپل عکس وو چې مړ شو چې دا ویډیو رسد کړي عکسونه درته واخلم بس تر هغه سره پورې زه مدار ته یو ډېر مهمه شی دی هغه در باندې ګورم ډېر مهمه ډېر مشهور نو هغه ته خلک داسې په اسانۍ پرېږدي نه خو خیر زه ورځم توکل په الله که پرېښودم یې هغه اخلم دغه یوه ویډیو د هغې ځینې م اخلم او که پرې نه ښودم بس بیا نو ویډیو نه اخلم تاسو خفه کېږئ مه قربان او که نه که خفه سوی بیا ونه وایه چې واره خفه سو ما باندې دا ځای ونه لید زه تاسو باندې دا ځای ګورم او هغه نه وروسته بیا موږ او تاسې یوه لنډه خدای په مانیم کې څه مو نظر رسه یاره نو څه ووایم زه څه ووایم موږ یوازې هر سړی چې ګوره وروره خپله ګرلفرینډ یې ځان سره راوستې ده موږ خو ګرلفرینډ هم نه لرو څه وکړو نو الله دې هغه خپل راته روزي کړي نورو نه تېر یو वाह 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 क्या बात है जी راځئ ملګرو چې دغه آخري سټاپ هم در باندې وګورم آخري سټاپ تاسو وګورئ
نور به بیا سره ګورو له خیر څه جوړېږي څه کېږي هغه به تاسو ته ښکاره کوم د نورو سیمو څخه هم تاسو ته ویډیو جوړوم له خیره سره ښایسته ښایسته سیمو ته اسلام آباد ښایسته ده خو نور مه پرې ګرځئ خو بس خپله پوه شئ نو خو په خو باندې خو تاسې پوهېږئ نو اسلام آباد ښایسته ده خو نور په خبرو پسې مه ګرځئ خو که وګرځېدئ بیا به خو سئ اسلام آباد ښایسته ده هغه د بهر هغه ځای کې که تاسو ته ښکاري کولی زه لږ زوم کوم که درته ښکاره سي فکر نه کوم که ښکاره سي خو وګورئ تاسې هغه ډېر خطرناکه ځای ده یعنې مطلب مې دا ده چې هلته ګوره لږ لږ ښکاري وینې هلته دغه 2 نمبر خلک هلته ځي ټول 2 نمبر خلک نه دي هغه هلته بره خېږي هغه بره ځي ته ځي نو دغه ځای نه موږ الله وساتي هغه ځای به نه وي ورکه که لاړو بیا خرابی کېږي هلته خو ډېر خطرناکه ځای ده هوار سړی هلته تللی هم نه شي په دې ډېر سال خلاص کوي بېشکه ښه نو دلته به هم ماته راکړئ اجازه زه به لاړ شم ستاسو په ګرمه اجازه په دې ژمي کې ماته اجازه راکړئ تر بیا او بل ویډیو چې کابل کینګ دپاره په کوم هیواد کې کوم کشور کې ثبتوم تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ او شاید نورې ویډیوګانې دلته هم درته ثبت کړم خو که الله را سره کړی خیر و انشاءالله تعالی چې د نورو هیوادونو ویډیوګانې به هم د تاسو سره شریکوم او د نورو هیوادونو ویډیوګانې به هم تاسو ته ښیم تر هغه وخته مو په الله سپارم په مخه مو ښه ښاد آباد او بریالي خوشحاله اوسئ په الله مو سپارم ښه وخت ښې شېبې